أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آياتنا دي او یو رکوع ده. لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد و ثنا ده او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرفنا د دعا او د درخواست مضمون دی او دا درخواست چل الله پاک په خپل مهرباني باندې انسان ته خولی دی. منځ کې یو آیات مشترک دی، څه حصه د حمد و ثنا ده او څه حصه د دعا ده. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی منذ زما او زما د بنده تر منځه په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. نیم زما د پاره او نیم زما د بنده د پاره دی. منځ مراد سورۃ فاتحه ده. او زما بنده چې سغواړي اب ورته ورکړي شي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله بنده وایي چې الحمدلله رب العالمین، نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد وایي. او چې کله بنده وایي چې الرحمن الرحیم، نو الله پاک فرمایي زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین، نو الله پاک فرمایي زما بنده زما بزرگی بیان کړه. چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله پاک فرمایي دا آیات زما او زما د بنده ترمنځ مشترک دی. ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست. دې سره دا هم الله پاک وفرمایي چې زما بنده ته به هغه څیز ملاویږي چې کوم یې غوښتی دی. بیا چې کله بنده وي اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې الله فرمایي دا ټول زما د بنده دپاره دي او ده ته به هغه څه ملاویږي چې دی یې غواړي. الحمد لله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله لره دي. په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم څیز تعریف کېږي، ښه صفتونه بیانېږي، حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي. زرګونه لکونه دلکش نظارې دي.
دلکش زړه راښکون شي، هر وخت یې ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبوروي چې انسان د دې تعریف وکړي، صفتونه دې بیان کړي. نو د دې بې شمېره څیزونو تعریفونه کېږي او موږ وایي الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي. نو دې مخلوق له خو هم تعریفونه کېږي. نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کېږي دا د الله تعریفونه دي. مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی، یو مکان دی، نو دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی، د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړ. اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی، هغه جوړونکي چې ناست دي نه په زړه کې خوشحالېږي. دا ترکاڼ ښکلی فرنیچر جوړ کړي او دا ترکاڼ موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو، نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېر اعلی دی. نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی، دا د دې جوړونکي تعریف دی، د دې مکان تعریف نه دی، د هغې د جوړونکي تعریف دی. نو په دې ټوله دنیا کې چې کم څیزونه د تعریف قابل دي، دغه تعریف حقیقت کې د الله دی. د دې کاریګرو په ذهن کې دا نقشه چا اچولې ده؟ دا الله. نو دا ټول تعریفونه دا د خالق د الله دی، الله د دې ټولو خالق دی. نو دا ټول تعریفونه د الله دی. نو چې تمام تعریفونه د دې لایق الله دی، د حمد و ثنا لایق الله دی، نو د عبادت لایق هم د قضات دی، بل څوک نه. نو دې نه معلومیږي چې الحمدلله اگر چې د حمد و ثنا دپاره راوړی شوي دی، خو ضمناً په دې کې معجزانه انداز کې د مخلوق پرستی بنیاد او جرړه ایستی شي. په دې کې د توحید تعلیم ورکېږي. الحمدلله ټول حمد و ثنا الله لره دی. دین پس رب العالمین دی لومبنی جملے نفس دا اللہ لومبنی صفت رب العالمین. لفظ دا رب تربیت او پرورش کولو والا، پرورش کولو والا، تربیت کولو والا، پالنے والا. اوس دا تربیت ستوي د یو څیز د تمامو مصلحتونو رعایت او لحاظ ساتلو سره سره درجه په درجه حد کمال ته رسولو والا ذات رب دی. د یو مخلوق د تمامو مصلحتونو لحاظ ساتلی شي، درجه په درجه روانې کېږي او حد کمال ته رسولی شي. دا رسول څوک کوي؟ دغه ذات رب الله. نو رب لفظ بغیر د اضافت نه چې راشي نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق جایز نه دی. ځکه مخلوق په خپله تربیت ته محتاج دی، نه د بل چا به څه تربیت وکړي. اوس د دې لفظ د رب
دے سر که بل لفظ یوزی شي لکه رب المال رب الدار، نو دا اللہ نه غیر په بل چا اطلاق بیا روا دی. رب المال دا مال مالک، رب الدار دا کور مالک. او العالمین دا عالم جمع دا. نو دا اللہ دا ذات نه غیر چی سمر سیزونه دی دے ټولو ته عالم وی. ہر شی چی وی خو چې دا اللہ نه غیر دی بس دا ټول عالم دی. او عالم تا عالم زکوی چې دا یو علامه ده په وجود د خالق باندې. عالم علامه ده، یو نشانی ده پس په وجود د خالق الله موجود دی. نو دا عالمین جمع لفظ دی ده که راغلی دی وی دا دی انواع و اقسام دیر زیاد تی، نو زکه جمع روڑی دی کنی رب العالم باند انکار بشوو. و رب العالمین زکه وی که دا عالم قسمون دیر زیاد تی. نو رب العالمین دا مطلب شو کہ دا کائنات کے دا دے مخلوقات سمر قسمون دی، دا غطولو قسمونو مخلوقاتو تربیت او پرورش کولو والا ذات اللہ. من تا چپا نظر دا سمر سیزون رازی، دا نور سپومے ستوری باد و باران او پدیزمک لکون قسم مخلوقات خکاری، دا ټول یو عالم دی. دا ټول یو عالم او دا سے پسرگونو پا لکونو نور عالمون هم شتا. منگ نری لیدلی و نورم عالمون شتا. یو نختمی دن کے سلسلہ را. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرمائی وی سلویخ زر عالمون دا سے نورم شتا. دا دنیا دا مشرق نه تر مغربا دا یو عالم او دا دین علاوه سلویخ زر عالمون وی نورم شتا. او بعض عالمان وی اتیا زر عالمون نور دی. فدیزمک باندے سا اندازے پورے ہوا دا، دا ہوانا برا بیا خلا دا، خالی زید التا ہوام نشتا. انسانی مزاج ہوا سر مناسب دے کہ کم دے کہ ہوا بھی انسان بپکی اسی گی، اور چہ ہوا نوی نہ التا انسان نشی اسے دے. نو اس کا سوکدا شبہ کئی کہ پخلا کے دا انسانی مزاج مناسب ہوا نشتا، نو آگا دے کہ انسان یا بل حیوان سنگ بجم دے پاتی شی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جواب کئی وی دا ضروری ندا کہ دا دے عالم نہ باہر خلا کے کہ نور عالمون اسی گی، دا غوی مزاج کے زمن دا دے عالم پشانتی وی انہیں اغویلم پا ہوا کی وقت تیری. نور مخلوق دا غوی مزاج با دا ہوا نا مخالفی، مزاجون و طبیعتون بے بدلی. خطا کہ تو وقت رو لیشی نا یہ انسان سوکرا والی او دا سن پا غالا دے خطا کہ سملوی دا پاسا پہ خطے واچی او پتی کی او درے میاشتے پسے ہو گورے نہ جم دے بھائی خطا کی ڈوب نا مڑ بشی دتا مزاج دا سے نرے خدا چندخا
په نومبر دسمبر او جنوري کې چا لیدلې ده د 3 میاشتې کې چندخه چېرته په نظر نه راځي دا چېرته تللی ده وایي دا چندخه د دې سیند او د ولو د لښتو په غاړه چې کوم لښه ده نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چندخې پټې پرتې وي که چېرته زمیندار لښتي پاکوي او چاري اړمه کړي نو چندخه ترې ودانګي اوس په دې خټو کې دننه دا چندخه چې پرته ده د دې په دې سرمن کې الله مشین لګولی دی یو مشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې مشین لګېدلی دی هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي د چندخې بدن ته یې رسوي چندخه روغه پرته ده په دې سرمن کې دویم مشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چندخې پړپوس ته یې رسوي ساه پې اخلي نو 3 میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي سام اخلي دا څوک ورکوي دا مزاج ولا الله پیدا کړی دی انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نشي نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی الله ولا مزاج داسې پیدا کړي چې هغه ځای کې به ډېر خوشحالي نو دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه تقریبا سره پاسه 800 کاله مخکې دا خبرې کړې دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه فلسفي دا منطقونه او فلسفه وغیرہ په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله نو فخر الدین بابا رازی اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې څه حصه اخلم د نوم نه د یو بل خبرو خو یو بل ته مخامخ شوي نو فخر الدین رازی د نجم الدین بابا جماعت ته راغی او داسې ځان یې ملنګ غوندې کړی دی نه ښیي ورته ځان ناشنا ملنګ دی او نجم الدین بابا له ډېر مریدان زیو راغلي دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له وی د دې سوالونو جواب راله راکړه نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډېر پیچیده دي او د دې ماهر زما په ذهن کې فخر الدین رازی دی نو یو خادم ته ویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ واله او فخر الدین رازی له یو څه ورته چې د دې جوابونه وکړه اوس فخر الدین رازی خو په جومات کې خړ پړ اوړي راوړي ځان نه ښیي نوم یې خپل واورېد چې ما پسې خو سړی روان شو ناګانه جومات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی بابا جی خو تا لیږي تا سره دې کاغذ کې څه دي وی دا فخر الدین رازی له دا خط وړم او ته ته ما له را چې زه وګورم زه مړه وی ملنګه ته په څه پوهېږې دا ډېر پیچیده سوالونه دي او فخر الدین رازی به پې پوهېږي هغه له وړم وی ته ما ته وښیه که پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسې فخر الدین له روانې خادم کاغذ ورکړ فخر الدین رازی وکتل او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا نېرېږي ورکه په پنسل یې درته کچه لیکمه نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو سوال جواب د ټولو وی ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښ یې شو ښه ده که نه زه بیا فخر الدین له لاړ شه خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته یې وی ته دا جوابونه وګوره هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کوي چا ته کوي وی دې جومات کې یو ملنګ دی ویری والا ملنګ یې راوسي یا لکه فخر الدین دا ځان دې ولې پټ کړی دی ته خو فخر الدین یې څه عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا بیعت وکړ وی صاحبه دې له راغلی یم چې
تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه را هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه لر کومه نو بیا به بیعت کې توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوي دومره بوج په هغه راغی لکه د پاسه چې په غرب کې ایښودی شو وی چغې کړه چې په ما خو ډېر بوج راغی وی لږ صبر وکوي دا منطقونه دا فلسفې ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خوارۍ زده کړي دا نو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي هغې نه پسې ورته بیا بیعت وکړو او د ولایت او د بزرګۍ یو حصه وله الله ورکړه فخر الدین رازي خپلې علاقې ته تللی زنکدن غوندې حالت چې کله راشي سختي راشي نو دا شیطان دغه وخت کې را منډه کړي دی خپل چالاکي شروع کړي سړی په آخر کې خطا کوي فخر الدین رازي سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدایان څوک دي دلایل یې شروع شو او شیطان چې دی نو یو دلیل به رد کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی قریبه وه چې فخر الدین رازي خطا کی وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا ته په کشف وښول چې مرید یې درله راګیر کړی دی دې ځای نه ده آواز وکړ وی فخر الدینه د ابلیس ته ووایه چې زه بې دلیله خدای یو منم وی دا آواز هغه ته الله ورسو چې آواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان چرته هاي د بې دلیله به څه دلیل د الله پر رحم باندې بچ کېدل کېږي شیطان فخر الدین رازي خطا کو خو الله ته بچ کو یہ په دلیلونو کار نه کېږي ای گرب استدلال کاری دین بودی فخر رازي رازدار دین بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلی نو فخر الدین رازي به د دین رازدارو خو د الله پر رحم باندې بچ شو نو دا خبرې پخوانه 800 کاله مخکې فخر الدین رازي وی چې داسې عالمونه شته دی چې زما او ستا په نظر کې نه راځي اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او په لکونه میله د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګوري نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري موږ وایو چې بس یو څو ګزه بره لاړ شو نو اسمان به نږدې وي لاس به هم ورپورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکټونو کې بره وخېږي هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې وي نو د خلا مقدار نه معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړي دي او د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کول دا څوک کوي رب العالمین یې کوي نو رب العالمین ته چې وی الحمدلله نو دا تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لري نو دې دپاره دلیل پکار دی وی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی نو دا دواړه صيغې د مبالغې دي په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخه او ډیروالي طرف ته اشاره ده چې الله ډیر ډیر زیات رحم والا دی او دا تمام کائنات و مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازروی رحم و کرم ذمہواری په خپل فزان اچولې ده کني په الله څوک ذمہواری نشي اچولی الله د چا نه مجبور نه دی نو دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین معنی جزا نو مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا مالک دروازه د بدلې دی پس باندې به مالک وي ملکیت پس
نو ذکر یې نه دی کړی. نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کیږي نو حقیقت کې مالک الله دی. او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کیږي چې دی مالک دی. دا پخواني بزرگان مشران دی چې به کتاب واغشته نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول وی به در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. پخوا فارسی ډېره وه، د فارسی رواج و، یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې به یې لیکه، لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزي ډېره لیکئ. نو در حقیقت مالک هر شی خداست. حقیقت کې د هر یو شی مالک الله. او په دنیا کې که چاته نسبت کیږي دا کور د فلانی دی، دا خو مجازن د فلانی دی، حقیقتا د الله. مال د فلانی دی نو حقیقتا د الله، مجازن د فلانی دی. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. د دنیا دار العمل دی، دا د ډیوټۍ یو ځای دی او د تنخواه وصولولو ځای نه دی. دې دنیا کې به ډیوټي کې تنخواه به دلته نه غواړئ. لکه په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني، په مال او په دولت کې ویني، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی، دی د الله ډېر خوښ دی. یا یو انسان په تکلیف کې ویني، د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی. مثال په طور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی او سخته ګرمي هم کېږي په اوړي کې، او په ژمي کې ګړګوز هم کوي او د خپله ډیوټي کوي. یو عقلمن هم دته مصیبت زده نه وایي، او که هر یو خیرخوا دله راشي او دته وایي چې دا کار پرېږده، دا خو ډېر سخت دی، نو دی به خیرخوا ونه ګڼي، دشمن به وګڼي. په خوارو زارو مې ځان له نوکري کتلی دی نه مې وباسي. دې تکلیف کې ولې خوشحاله دی او د خیرخوا نه ولې خفه کېږي چې د کاره مې مه وباسه؟ میاشت پس د تنخواه په تمه دی، نو په دې دنیا کې دی دا سختي او تکلیفونه برداشت کوي، میاشت پس به تنخواه ورکوي. نو دغه وجه ده چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروستو اولیاء کرام درجه په درجه په ډېرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي، خو ډېر مطمئن وي، په آخرت کې د تنخواه او د اجر او د ثواب په تمه وي. نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده. د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی را عبادت کو، و ایاک نستعین، او خاص تانه امداد غواړو. یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری کول، دې ته عبادت وایي. د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجې د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی. نعبدک، من تعالی عبادت کو، نعبدک، نو دې دې کې نعبدک تعالی عبادت کو، نو دا کا
دا تیرا مخ کې که نعبدو دی تیرستو کو بیا یوازې کا نه جوړېده نو ایاکا نو دا مخ کې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کېږي چې ګورې د بل چا نه خاص اوم ستا عبادت کو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو بلکې هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو عبادت به د الله کو وإياك نستعين دې دې کې دقه مخکېوالی رستوالی خاص امستانه به امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو انسان باندې درې حالات راځي یو ماضي یو حال یو مستقبل ماضي تیره شوې زمانہ حال موجوده زمانہ مستقبل راتلونکې زمانہ الحمد لله رب العالمين او الرحمن الرحيم دیکھ انسان له تنبیه ورکیږي چې دې په ماضي کې او په حال کې صرف الله ته محتاج په ماضي کې دې نشو دا انسان پیدا نشو نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نش نو چی پیدا کوئے نو دیر کل شکل کی پیدا کر دا تمام مخلوق نا کل شکلی والا ورکر دا غزے کہ تا چاہتا محتاج ہوئی پیدائش نمخ کے اللہ تا محتاج ہوئی کہ اللہ دے بزوگی پا شکل پیدا کرے ہوئے نو تا سے کولی شو مور پلاو دے سے کولی شو انسانا خدا انسان پیدا کرلے فی احسن تقویم پیدا کرلے طول کائنات دا تپسخیگی چی دا سمرخ کل مخلوق کہ اللہ بل زناور پیدا کولے چا سویلی شو چی دا سے نقل او په حال کې موجوده وخت کې بیا الله ته محتاج الله ستاسو پرورش انتظام کړی دی ستاسو تربیت سلسله جاری ساتلی ده نو په ماضي کې الله ته محتاج نو په حال کې الله ته محتاج نو مالک یوم الدین کې وایي چې مستقبل کې الله ته محتاج که مستقبل کې د قیامت پر ورځ د الله تعاون او امداد د سرني د الله رحم شامل حال نشي نو چې ته جهنم ته ورسېږي اللہ دم جہنم نوسا نو پدریو وارو حالاتو کے کہ اللہ تا محتاج نو عقل دا تقاضا کی کہ بس دا دق ذات عبادت کوا عبادت دا انتہائی تعظیم او محبت سر انتہائی عاجزی و تذلل نو بل څوک د دې لایق نشتا نو ځکه انسان وایي ایاک نعبدو چې دا ټول کارونه راله ته پوره کې نو بس هم خاص تعالی عبادت کو حاجت روا تی نو دا عبادت لایق تی و ایاک نستعین او چې د امداد ضرورت پیښ شي نو بل چا نه تانه به غواړم خاص تانا امداد غواړو عبادات قسمونه دي منذ یو عبادت تے زکات بل عبادت تے روجہ درم عبادت تے حج سلورم اور تلاوت قرآن پنزا ہر حال باندې ذکر کول دا شپږم عبادت تے او حلال رزق گٹل دا اوم عبادت تے او دا گوانڈی او دا مرگری حق ادا کول دا اتم نمبر عبادت تے
او خلق ته د نیک کار حکم کول او د بدن منی کول دا نهم نمبر عبادت شو او د پیغمبر علیہ السلام د سنت اتباع دا لسم نمبر عبادت شو. نو په دې یو عبادت کې بم د الله سره هیڅ څوک نشي کوي، نه به د چا محبت د الله برابر وي، نه به د چا نه یره د الله برابر وي، نه به د چا نه امید د الله برابر وي، او نه په چا باندې باور د الله برابر، نه د چا طاعت او خدمت د الله برابر، نه د چا نظر و نیاز او منښت د الله برابر، او نه چاته د الله عمر عاجزي او تذلل ښکاره کول. نو اخري درې آیاتونو کې د انسان د دعا او د درخواست مضمون دی. الله وتقول لي چې بندا ما تداسي ووایا چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا درخواست په دنیا کې یو افسر ته د کار پیښ شو او د چا په خولې دی ورته وایي چې یاره زما د فلانې کار دی. افسر ته ویلي، افسر وی ما ته درخواست ولیکه، او هغه راته چلم وکړي چې ما ته داسې داسې ولیکه، ته ما ته دا درخواست بیا دفتر ته راورسوه. د دې خبرو څه مطلب؟ دا افسر د کار کوي ځکه په خپله یې راته چلو، خو ما ته داسې درخواست ولیکه، او چې نه منظوري نو شل باندې ورته وکړي. پوسټونه نشته، بین لګېدلی دی، چې دی راته وایي پوسټونه نشته او بین لګېدلی او خالي پوسټ او خالي ځای وګوره، پوه شه کار دله نه کوي. او چې وایي ما ته داسې داسې مضمون ولیکه، په دې طریقه ما ته درخواست، امید دې کار دې کېږي. نو الله چې په صورت فاتحه کې بنده تا ته چلو خو چې بنده ما ته داسې درخواست وکړه، اول وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا د هغې نه پس راته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. دا چل چې درته الله وښو، کار دې کېږي، درخواست دې منظورېږي، درخواست دې ولېږه او منظوري ورپسې په صورت بقره کې راغله. دا ټول قرآن ستا په درخواست باندې مشتمل دی. تا چې څه غوښتل بنده همې دې قرآن کې در ولېږل، اوس ته په دې باندې عمل کوه، دنیا به دې مخي، آخرت به دې مخي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.